قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. د نن ورځې مهم خبرونو ته مو رابولم. غني نوموړي په ټینګار سره ویلي هغه مقاومات یو ځل حج ته تللي دي، دویم ځل حج ته د تللو اجازه نه لري. ولسمشر غني زیاته کړه په دې پروسه کې باید د دولتي چارواکو ګډون محدود او دغه راز په دې برخه کې ځانګړي امتیازات باید له منځه یوړل شي. ټاکنو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تجزیې تحلیل او شکایتونو کمیسیون د پریکړو د تطبیق په اړه د ټاکنیزو کمیسیونونو د رهبرۍ د ګډې ناستې د پای ته رسیدو خبر ورکړی او وایي چې د رایو ځانګړی تفتیش سبا په رسمي ډول پیلیږي. مردان څو شېبې وړاندې د پاکستان پوځ خبر ورکړ چې د دوی د پوځ یوه جنګي الوتکه نن له غرمې وروسته په مردان کې شاوخوا 2 بجې ناڅاپي سقوط کړی دی. د پاکستان پوځ مشرانو یا د پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې له پیښې پیلوټان روغ وتلي دي، خو ویل کېږي چې په الوتکه کې یو شمېر هغه پوځیان هم شامل وو چې نظامي زده کړې یې کولې. ایټالیا باوري سرچینه وایي چې د بهرنیو چارو وزارت په وړاندیز او د ولسمشر په حکم په ایټالیا کې افغانستان سفیر او د سفارت مستشار له دندو ګوښه کړې ده. یا د سرچینې چې د نوم له څرګندونې ډډه کوله. زلمی خلیلزاد باوري سرچینې وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نن په قطر کې د تاوتریخوالي کمولو پر نیټې خبرې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېره شپه د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. کرکټ افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی محمد نبي د کرکټ نړیوالې شورا ICC په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا خپره شوې د تازه درجه بندۍ له مخې محمد نبي په آلراونډر لوبغاړو کې بن سټوکس وروسته کړ او لومړی مقام یې خپل کړ، خو راشد خان له 5م څخه 6م مقام ته ښکته شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین خوشبیني ښودلې چې په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. PTM څو شېبې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو اعلان وکړ چې نږدې 4 ورځې وروسته به د فبرورۍ په 14مه نیټه د پاکستاني ریاست پر ضد په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ستره جلسه جوړه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د لویه غونډه به د منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو غړو د ازادېدو په ننګ او یا د ریاستي ادارې د جبر ظلم پر ضد په ډیره اسماعیل خان سیمه کې وشي. چین په چین کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د هیواد ته په پروازونو کې محدودیت راغلی و. چین ته له افغانستان نه تر 20 ورځو پورې هیڅ جلغوزي نه وي صادر شوې. اوس تازه سوداګر وایي چې چین ته د پروازونو له پیلېدو سره سم صادرات پیل شوي دي او 13 ورځې یې 60 ټنه جلغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته لیږدول شوي دي. ننګرهار په هیواد کې د بیکارۍ د سطحې لوړېدو ته په کتو په لږ اندازه کار هم ډیرو ته لوی څیز ښکاري، ځکه ولس تر وروستۍ حده بېوزلۍ ځپلی دی. په ننګرهار کې هم د بیکارۍ په اړه ورځ تر بلې شکایتونه ډیریږي، په داسې حال کې چې دلته کاري زمینې د برابرولو ژمنې په ځلونو شوي دي. تازه په دې ولایت کې د حبیب حسام په نوم یو خصوصي شرکت د 14 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره شاوخوا 10,000 تنو ته د کاري زمینه برابره کړې ده. روغتیا وزارت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له چین هیواد نه د افغان محصلینو را لیږدولو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه افغان محصلین د چین ووهان ښار کې میشت دي، کوم چې د کورونا وایرس پکې له پیل نه سر ته پور کړی و. کریم صادق د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق وایي که چیرې سندرغاړی شهسوار د اقتصادي ستونزو له کبله د تبلیغ لار پرېږدي او سندرې ویل بیا غواړي نو دی تیار دی چې د میاشتې ورته 20,000 کالدارې د الله تعالی د رضا لپاره برابرې کړي. ګلبدین حکمتیار انجینر ګلبدین حکمتیار وایي که مو قانوني غوښتنې ونه منل شي پایلې به هېڅکله ونه مني. حکمتیار دا خبر نن په یوه خبري ناسته کې کړی. ګلبدین حکمتیار ویلي د ټاکنو کمیسیون د هرې رایې پر وړاندې مسؤلیت لري. د حکمتیار په خبره کمیسیون حق نه لري چې ان یوه قانوني رایه هم باطله کړي او دغه راز حق نه لري غیر قانوني رایې په حساب کې راولي. طالبان په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د سولې توافقنامې د لاسلیک د رانږدې کېدو خبرونه ورکول کېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرته له دې چې د اخیستل کېدونکو ګامونو څرنګوالی یاد کړی وایي د طالب زندانیانو د چارو په اړه یې په اړینو اقداماتو لاس پورې کړی دی. کندوز د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ د هوایي برید له امله یو کور ویجاړ شوی او 2 کسان پکې ټپیان شوي دي. د یادې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي نن د همدې پیښې په غبرګون د کندوز ولایتي شورا مخې ته راغونډ شوي وو. بلخ له دولتي لیکو طالبانو ته د عسکرو پولیسو او اربکیانو تسلیمېدو لړۍ په دوام دا ځل بیا په بلخ ولایت کې
40 تنه عسكر او پولیس له طالبانو سره یوځای شوي دي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د بلخ ولایت زارق کلدار شولګر او خاص بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې د کابل ادارې 24 تنه عسکر او پولیس د حقایقو په درکولو سره له خپلو دندو لاس په سر مجاهدینو ته راغلل. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.